زه به تاسو د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله یو عجیبه قول ذکر کوم. هغه وی دنیا داسې استعمالوله که سورلی چې استعماله کله چې ضرورت راشي چېرته ځې بس ته به دې سورلۍ باندې سور شي، او چې ضرورت یې ورته نه وي بیا به سورېږي نه، بیا به نه سورېږي، بیا دا سورلۍ ځان له به خپل ځای کې ولاړې. وی داسې استعمال که شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله وی داسې استعمال که لکه څنګه چې ته امام د قضای حاجت دپاره استعماله. امام ته سړی په مخه ځي، په مخه سړی خو به د غسلخانه کې نه ناست که نه، چې دی په مخه هلته ناست خو یو ګند ځای د څښاک ځای دی، خو دی چې کله ضرورت شي ورشي. سبحان الله. زمونږ شیخ العلامه ابن عثیمین رحمه الله هغه څه وایي، هغه د شیخ الاسلام ابن تیمیه دا قول نقل کړو. بیا وایي وګوره وایي دنیا چې څوک پېژني هغه یې څنګه پېژني. نو بیا شیخ وایي ارکب المال، په مال باندې څه شه؟ سور شه. فإن لم ترکب المال رکبک المال. او که په دې مال باندې سور نشي نو مال به د باندې سور شي، او مال چې د باندې سور شي دنیا او آخرت ته تباه و برباد شي. څومره قیمتي خبره. په مال باندې سور شه، که په مال سور نشوي مال به د باندې سور شي، او مال چې د باندې سور شي دنیا او آخرت به یې تباه شي. سړی په مال باندې سړی څنګه سورېږي؟ ولې دا مال څه سورلی دی؟ دا مطلب دی چې ته به حقیقي سور شي، مطلب دی چې دا مال په خپل ګرفت کې راوله چې ستا نه لاندې په تا له پاسه نه وي. تا ته پته ده اوس مثلا که ستا دوکان دی، ستا تجارت دی، بانګ وي، مؤذن الله اکبر الله اکبر، تعالی راوسته دوکان یې بند کړو. دا سړی اوس په دې خپل مال باندې سور دی، دا مال د ده په ګرفت کې دی. نه د دې مال ته ووایي ماله صحیح دی چې ته زما مالې، خو دې چې رب العالمین ما ته آواز کوي نه خپل مال یې پرېښو او لاړ رب العالمین. حدیث سړي ته چل ونه کړو، د الله خبره یې وانه اورېده، د مؤذن آواز د وانه اورېده، د هغې جواب یې ورنه کړو، او په مال سور نه شو. نو څه چلو شو؟ مال به سور شو، نو په دوکان کې ناست هلته مونځ کېږي او دی خپله دوکانداري کوي. دې ته وایي د مال سورېده. مال چې په انسان باندې کله سور شي نه دغه دنیا او آخرت تباه شي.